الله تبارک و تعالی د رمضان المبارک دا مبارک میاش مونږ باندې راوستله او لومبه عشره دا شروع ده لومبه عشره دا د رحمت عشره ده او دا غي یو دو درې ورځې پاتې دي بیا دویمه عشره هغه د مغفرت ته او د بخښنې ده او درېیمه عشره بیا د رمضان هغه عتق من النار یعنی د جهنم نه د خلاصي عشره ده ما او تاسو له پکار دي چې د رمضان المبارک دا یو ساعت او یو غړی دا قیمتي کو او دا سه نه چې زمونږ نه د رمضان المبارک دا قیمتي اوقات او وختونه عبس لاړ شي ځکه تېره جمعه باندې ما ویلي وو چې دا رمضان او دا روژه دا د سیزن میاشته او دا د ګټې میاشته په دې کې چې انسان څومره کوشش کولی شي دله پکار دی چې دا غمرې کوشش وکړي او هغې کې نیکی چې دی هغه وګټي احادیث مبارکو کې ډېر زیات فضایل د رمضان راغلی دي یو حدیث کې راځي چې الله تبارک و تعالی رمضان المبارک کې د انسان نفل لا د فرض درجه ورکی انسان چې روزه کې نفل عبادت کی د انسان ته په هغې باندې د فرض اجر او ثواب دا میلاویږي او کله چې یو انسان د میاشت کې فرض ادا کی نو هغه یو فرض ورله الله تبارک وتعالی په اویا چنده باندې ګرځي د دینه به بل زیات فضیلت او زیاته د پیدې خبره بل سوي چې د انسان نفل د فرض درجه ته رسی او فرض د انسان هغه د په اویا درجه باندې سیوا کیږي د دې وجینا دا یو غړی دا یو سکند دا یو منټ دا قیمت کول پکار دی چې دا زمونږ نه چرته عبس او خراب لاړ نشي زمونږ د بزرګانو باره کې راځي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با رمضان المبارک کی 63 ختمونه د قرآن مجید کول 63 ختمونه دا به کول دا سلوی طاقت او لوی جذبه و دا اغوی دا علامه ذکریا رحمت الله علیه بارک رازی وی زما معمول داو پر رمضان کې چې ما به هر ټیم د قرآن مجید تلاوت کاو یو واری وی زما یو دوست او یو ملګری زما خواله راغې د ماسپخین مونږ یو ځای وکړو زه لاړم هغې خپل کمرې ته او هغې خپل ځای ته ملګري راپسې راغی ما قرآن مجید کولاو کو تلاوت میں شروع کو ملګري راته ناست دی دې کې مازیګر شو د مازیګر بانګ ویلې شو د مانځه ټیم راغی بیا زه به مانځه باندې ودرېدم سلام چې مې وګرځاو ملګری را پسې بیا راغی
ما بیا قرآن کولاو کو تلاوت تکې ناستم ملګری بیا ناستې زما انتظار کې دړوکوالی ملګری مو ماښام شو دغه سلسله د قشانت بیا جاری و ما ته مې ملګري وي چې تا خو د ځان نه داسې کس رخ کړی دی چې په یو سړي باندې بیماری راشي او ته به یې پې چاته توجه نه کړي او په خپل ځان باندې چې دی هغه اخته وي نو رمضان المبارک کې به زمونږ معمولات داسې وو د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه بارک راضي ټوله شپه به یې قرآن مجید تراوو کې اورېده یو شاګرد یې و هغه به ټوله شپه در پېشمني پورې دغه د قرآن مجید تلاوت کاو او شیخ الهند رحمت الله علیه به پسې شاته ولاړو او ضعیف کمزوري عمر والا ډېر زیات کمزوري شوی و یو وار یې هغه کور والا رالل او هغې قاري صاحب ته وي قاري صاحب شیخ صاحب خو ډېر زیات ستړی شو داسې وکړئ یو شپه ورته تاسو بانه وکړئ چې زه بیمار یم او ما د تکلیف دی لحاظه زه ډېر قرآن نشم ویلی یو څو سپارې به ووایو نن به په دې باندې اکتفا وکړو د پاره د دې چې شیخ الهند رحمت الله علیه دمه شي او یو شپه به کې دته د خوب ټیم دا چې د هغه څه شي دا میلاو شي شاګرد یې وی صحیح ده ټیک ده دې کې چې کله د تراو ټیم راغلی دی شاګرد شیخ الهند رحمت الله علیه ته عرض کی استاذ جی زه بیمار یم ستړی ما وجود کې مې لږ ستړیوالی راغلی دی نن به داسې وکړو چې لږې سپارې به ووایو او شیخ الهند رحمت الله علیه دا عادت مبارکه و چې کله به ورته چا عذر پیش کو ډارک به د هغه عذر دا به قبلاو ډارک به د هغه عذر دا به منظوراو وی ټیک ته بچیا چې تا ته عذر دی او تکلیف دی درته ته نشي کولی ټیک ده صحیح ده بهرحال څو سپارې چې هغوی وي هغه وویلی شي یا دوه یا درې یا یوه او تراویح ختم شوې شیخ الهند رحمت الله علیه خپل شاګرد ته او هغې خپل قاري صاحب ته وي بستره مې درته سمه کړې ده او ته په دې کې آرام وکړه سمله و شاګرد خو په رښتیا باندې بیمار نه دی لیکن د خپل استاز د آرام دپاره چې استاز ته مې لږ آرام راشي دمه ورته راشي وجود یې چې دی داسې شي دا لږه په سکون کې شي دی وی کله چې زه په بستره باندې سملاستمه او سترګې مې ورلې دی کې یو کس راغی زما خپو ته کېناستو وی ما له خپې چاپې کی وی زه په هغې خپو چاپې کېدو باندې راویښ شومه مې چې دا څوک دي چې راغی او ما له زما خپې چاپې کی چې کله زه راپاڅېدم او رابیدار شوم ومې کتل وی زما پیر او زما مرشد او زما استاز شیخ الهند رحمت الله علیه زما خپې چې دی هغه چاپې کولې ما ورته ووی چې استاز جي دا څه کوې بچیه تا نه وي چې زه ستړی یم تا نه وي چې ماله نن لږ آرام پکار دی چې آرام وکم بیمار یم مې چې ستاسو خپې چاپې کم چې تاسو ته لږ آرام او سکون راشي وی زه راپاڅېدم او ما ورته وی چې جی حضرت دا خو ما ستاسو دپاره وی چې تاسو ته سکون او آرام راشي چې تاسو نه سملی او تاسو سکون نه کوئ تاسو آرام نه کوئ راپاسې زه به قرآن ویم او تاسو راپسې شاته چې دی هغه ودرېږئ داسې خلق تیر شوی دی داسې په قرآن مجید باندې مین داسې په قرآن مجید باندې عاشقان خلق تیر شوی دی چې ټوله شپه د قرآن مجید تلاوت چې دی هغه کړ یو بل یو بزرګ دی حضرت خرقانی رحمت الله علیه دا هم زموږ د علماء دیوبند په دې اکابرو کې یو لوی بزرګ تیر شوی دی چې کله به روژه شوله تمام موریدان او خپل شاګردان دا به را وغوښتل او هغوی ته به یو حکم چې دی هغه جاري کو او څه به ورته ووی وی انشاءالله
د رمضان المبارک نه وروستو به ملاقات کو د رمضان المبارک نه وروستو به خبرې چې دی هغه بیا د یو بل سره کو او شاګردانو له به یو بوجۍ ورکړه وی دا بوجۍ واخلئ او څومره خطوط او خطونه چې راځي د خلقو نو دا خطونه په دې بوجۍ کې جمع کوئ د روجې نه او د اختر نه وروستو به بیا هغې له زه د دغې مسایلو جواب دا چې دی هغه ورکومه لہذا روجه راغله زه اوس بل کار ته چې دی هغه وزګار نه یم دا به صرف د خپل الله د رضا او د هغه د دین د محنت د هغې په باره کې دا ورځې شپې دا چې دی هغه تېروم داسې خسته داسې لوی لوی اکابر زمونږ چې دی هغه تیر شوي دي صحابه کرام فرمایي وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رمضان المبارک کې یو څو خبرې به پکې مونږ ډېرې په تعجب سره موندلې 3 کارونه به نبی علیه الصلاة والسلام ډېر په تیزۍ سره بیا روجه کې کول 3 کارونه داسې وو چې نبی علیه الصلاة والسلام به دا کول رمضان المبارک کې یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با په عبادت کې چې دی ترقی شروع کړله مطلب څومره عبادت چې به کاو د هغې نه به عبادت نور سیوا شو حدیث شریف کې راځي وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم با دومره عبادت کاو عام ورځو کې د شپې به دومره قیام کاو چې د ډیر قیام د وجې نه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قدمونه مبارک دا وپړسېدل چې عام ورځو کې د نبی علیه الصلاة والسلام دا حالو او صحابه کرام څه فرمایي چې کله به روجه شوه نبی علیه الصلاة والسلام به په عبادت کې نوره ترقی نور زیادت چې دی هغه شروع کو یوه دا خبره دویمه خبره وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم با دې میاشت کې صدقې له ډېر زیات زور چې دی هغه ورکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با رمضان المبارک کې ډېرې زیاتې صدقې ورکولې یو حدیث کې راځي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رمضان المبارک کې د باد نه تیز ته اواز څومره تیز ځي وی نبی علیه الصلاة والسلام به په صدقه او په خیرات کې د باد نه په تیزۍ سره روانو دومرې په تیزۍ سره به تو دومرې مال به په رمضان المبارک کې چې دی هغه خرچ کاو او درېیمه خبره وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دعا په مناجاتو کې زیات کوشش دا چې دی هغه شروع کو دعاګانې به زیاتې چې دی هغه غوښتې هر ټیم به الله تبارک وتعالی ته لاس چې دی هغه اوچت کړي نو دا 3 کارونه به نبی علیه الصلاة والسلام رمضان المبارک کې دې له به ترقی ورکړه او دا به زیات چې دی هغه کول هسې به هم کول لیکن روژه کې به دې له نور فوقیت او ترقی چې دی هغه ورکوله یو عبادت کې یو صدقاتو کې یو په دعا او په مناجاتو کې زما عزتمندو مسلمانانو ورونو رمضان المبارک دا ډېره قیمتي میاشت ده دا ډېره برکتونو واله میاشت ده حدیث کې راځي چې کله روجهدار روجه ونیسي د دغې روجهدار دپاره هوا کې مارغان په اوبو کې میان په سړو کې چینجي د دې روجهدار دپاره د مغفرت دعاګانې دا چې دی هغه غواړي او دا لاسه کې کله چې دا روجهدار الله ته لاس اوچت کی او دعا غواړي فرشتې د ده په دعا باندې آمین دا چې دی هغه وایي د دې نه به زیات فضیلت نور څه چې ستا دپاره مرغۍ ستا دپاره میان ستا دپاره چینجي دا د مغفرت دعاګانې د مغفرت سوال چې دی هغه کی د دې نه به بل غټ فضیلت هغه د څه وي او دا لاسه کې فرشتې ستا په دعا باندې آمین دا چې دی هغه وایي
او بل یو حدیث کې راځي الله تبارک وتعالی چې کله رمضان المبارک شي جنت ته الله خوشبوئی ورکی الله یې مزیدار کی او د جنت ټولې دروازې کولاو کی او اعلان وکي فرشتې راوځي الله تبارک وتعالی او فرمایي وی دا رمضان المبارک شروع شو او زما د مخلوق د پاره زما د بندګانو د پاره د جنت تمامې دروازې دا چې دی ما کولاو کړي دي دومره اجر او ثواب حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې په ټول کال کې څومره رحمتونه څومره برکات د الله د طرف نه نازلیږي په رمضان المبارک کې د هغې نه زیات رحمتونه او برکات دا چې دی داسې کېږي دا په رمضان کې نازلیږي او بل یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو قبیله و بنو کلب قبیله هغې په ګډو بیزو باندې ډېر زیات مشهورو د هغې کې د هر یو کور سره په کنډکونو په سوونو باندې ګډې بیزې وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تبارک وتعالی روجهدار ته د دغې بنو کلب قبیلې د ګډو د ویښتومرې اجر او ثواب دا چې دی هغه ورکړي دومره اجر او ثواب د روجهدار دپاره دا الله تبارک وتعالی دا مقرر کړی دی بل یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم منبر ته راخیږي لومبه پاونی باندې خپه کېښوده نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل آمین دویمه پاونی باندې خپه کېښوده بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل آمین درېیمه پاونی باندې بیا خپه کېښوده بیا نبی علیه الصلاة والسلام آمین ووی صحابه کرام عرض کی د الله رسوله تاسو خو ډېر زیات ناشنا کار چې دی هغه وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل جبریل امین راغی او هغوی یو درې خیرې وفرمایلې یو درې خیرې وکړلې یو درې کسان یاد کړل د هغې ذکر یې وکړو د هغې دپاره خیرې وکړې ما د هغې په خیرو باندې آمین چې دی هغه ووی مسلمانانو ورونو چې جبریل امین خیره وکړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آمین ووایي آیا په هغې خیرو نه قبلېدو کې بیا څه شک شته هغه به قبلېږي خامخا چې نبی علیه السلام په آمین ویلی دی جبریل امین خیره کړې ده دا به خامخا ضرور بی ضرور دا به قبلېږي د چا باره کې دا خیره کړې ده درې کسان دي د هغې باره کې دا خیره کړې ده الله تبارک وتعالی دی په دغې دریو کسانو کې چېرته مونږه رانولي جبریل امین وی هلاک دي شي هغه کس تباه دي شي هغه کس برباد دي شي هغه کس چې د هغوی په مخ کې ستاسو نوم واغستلی شي او هغه کس په تا باندې درود چې دی هغه ونه وایي ټول ووایې صلی الله علیه و آله وسلم چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام نوم واغستی شي په ډکه خوله باندې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایې ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام ډېرې قربانۍ دي د خپل امت دپاره د دې ګناهګار امت دپاره نبی علیه الصلاة والسلام ډېرې جلاګانې کړي دي نبی علیه الصلاة والسلام د دې امت دپاره ډېرې ستړې چې دي هغه په ځان باندې تېرې کړي دي نن امتي دومره کمزورې شو چې صرف یو څو سکنډه کې دا خپله ژبه د نبی علیه الصلاة والسلام په نوم باندې دا نشي سنډولی درود شریف ډېر زیات فضایل احادیثو کې راغلي دي لس رحمتونه الله دې سړي باندې نازلي لس ګناهونه چې دی هغه معاف کي لس درجې دی انسان له الله ورکی په یو پیره درود شریف ویلو باندې
او یو حدیث کې راځي د قیامت په ورځ به د یو انسان د جهنم فیصله وشي دا انسان به روان شي جهنم ته به ځي اوږد حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام به راشي دا سړی به یې پیژني نه نبی علیه الصلاة والسلام به وي دا کس را واپس کې زما سره لږ امانت پروت دی دا ورته حواله کوم دا سړی چې راشي نبی علیہ الصلاة والسلام به عرض کی الله د دا حساب کتاب دوباره شروع کې د نیکۍ تلل به شروع شي نبی علیہ الصلاة والسلام به دا سړی به نه پیژني چې دا نبی علیہ السلام دی نبی علیہ السلام به یو پاڼه را واخلي او هغه پاڼه به د نیکو په هغې چابړي کې واچي د نیکۍ به پې درني شي ګناهونه به یې سپک شي د جنت د تلو فیصله به وشي دا سړی به خوشحالیږي ځکه دا څومره د خوشحالۍ خبرې چې د سړي د ناکامۍ اعلان وشي او ډارې کې یو سړي وویل لکه کامیاب شوی او څومره زیات خوشحالیږي نو دی به راشي نبی علیه الصلاة والسلام له چې یاره ته څوک یې تا خو زما سره ډېره زیاته ښېګړه وکړه ډېر ښه دې را سره وکړو نبی علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمایي چې زه ستاسو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ما او دا هغه درود شریف دی چې تا په دنیا کې په ما باندې کوم ویلې انشاءالله د نن نه به دا عزم کو چې کم سے کم روزانه به مونږه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې کم 100 پیرې درود شریف دا خامخا وایو زیات حد به ځان له 1000 پیرې مقرر کو چې مونږ به 1000 پیرې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود وایو انشاءالله داسې به کو که نه دویمه خیره جبریل امین داسې وکړه هلاک دي شي هغه سړی چې په هغه باندې د رمضان المبارک میاشت راشي او د دې انسان بخنه او بخشش پکې ونشي ځکه دا ډیره برکتي میاشت ده دا ډیره په اعمالو کې سسته میاشت ده په اعمالو حاصلولو کې ځکه مخکې ما یو حدیث ووی سملګری لیټ رالل چې د انسان نفل په فرضو باندې بدلیږي نفل دی وکړو د فرضو ثواب درته میلاویږي لکه په نفلو باندې فرض میلاویږي او فرض چې وکې په 80 چنده درته لکه داسې شو چې تا 80 فرضه وکړل څومره ثواب شو روژه دې نیولې ده مارغان میان چینجي ستا دپاره د بخشي سوالونه کې دا مخې ته د فضایلو د احادیث تاسو واورېدل نو چې په دې میاشت کې د یو سړي بخشش ونشي دا ډېر سپیره کس دی دا ډېر بدبخته کس دی جبریل امین ورته خیره کړې ده او نبی علیه الصلاة والسلام پې امین ویلی دي چې په دې ورځو کې په دې رمضان کې یو سړی الله ته متوجه نشي په دې کې هم دې جومات ته را نشي په دې کې هم دې الله ته سجده ونه لګي نو دغې سړي نه به بدبخته انسان بل څوک کیدی شي دا خو د بهار او د سپرلي میاشت ده سپرلي کې هر ځای کې ګلونه وي سپرلي کې هر ځای کې شینکي سپرلي کې هر ځای کې مزې وي دغه شان د رمضان میاشت ده قدم په قدم باندې نیکۍ دي ټیم په ټیم باندې نیکۍ دي هر ټیم تا ته ثواب او نیکي دا چې دغه څه کېږي دا میلاویږي عزتمندو مسلمانانو چې دا ورځ شپې دا قیمتي کو په دې کې ډېر څه چې دی هغه وکړو دې کې ډېر اعمال چې دی هغه وکړو دا ورځ شپې رانه چرته خرابې نشي او دا رانه عبس لاړې نشي ځکه هېڅ پته نه لګي را روان کال چې آیا موږ دې رمضان ته رسیدي شو او که نه شو رسیدي نو جبریل امین دویمه خیره دا وکړه هلاک دي شي هغه کس چې په هغه باندې د رمضان المبارک میاشت راشي او د ده پکې بخشش او مغفرت نصیب نشي درېمه خیره جبریل امین څه وکړه هلاک دي شي هغه سړی هلاک دي شي هغه کس چې د هغه مور پلار ژوندي وي یا په دې کې یو ژوندي وي او دې په هغې باندې ځان جنت ته داخل نه کړي دا سړی دې هلاک شي او دا سړی دې تباه شي مور پلار حدیث کې راځي د الله رضا دا د پلار په رضا کې ده د الله خفګان د پلار په خفګان کې دی
کوي چې الله را ناراضي شي پلار دې رضا کا کنا الله خفه کول غواړي پلار دې خفه کا. بل یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ودا پلار او مور یا د جنت دروازه ده ستا دپاره یا د جهنم دروازه ده، تاله اختیار دی که ځان پې جنت ته داخله او که ځان پې جهنم ته داخله. کاش چې موږ د خپل مور پلار خدمت کولی، کاش چې موږ دغه مقام او مرتبه ته ورسېدلی. یو بزرگ باره کې راځي ډېر زیات عبادت به د الله کاو او ډېر اعمال به کول. یو ورځ زړه کې رالل چې یا الله ستا یو داسې نیک بنده نشته چې زه سره ملاقات وکړم. دی د شپې اوده دی غیبي آواز ورته وشو وی ای پلان کیا لاړ شه پلان کی بیابان او خشکې ته لاړ شه هلته یو شپونکی دی پس وسني وخت کې زما په ټولو نیکو بندګانو کې نیک بنده هغه شپونکی دی د هغه خواله چې دی هغه لاړ شه. دا بزرگ وی چې کله سحر شو زه روان شوم چې کله هغې بیابان ته هغې دشتې ته ورسېدم هغه نوجوان دی هغه شپونکی ګډې بیزې سري ما پې سلام واچو د سلام جواب یې راکو. ما ورته ووی چې یاره زه مسافر یم ستا میلمه کېږم د یوې شپې دپاره. وی ټیک ته بلکل. دی وی زه د هغې نوجوان سره لاړم او ماښام ډوډۍ موډۍ مونږ وخوړله. وی ما تې تپوس وکړي چې نوجوانه ته څه عمل کې؟ ما د الله خدمت کې دا سوال کړی چې الله د خپل یو نیک بنده سره زما ملاقات وکړي. ما ته یو غیبي آواز وشو تاسو راته الله ښوولي تاسو څه عمل کوئ؟ وی هغه نوجوان ما ته وی چې زم ستا په شانتې پنځه مونځونه صرف کوم نور زما هېڅ عمل نشته دی خو راشه. وی زه یو کمرې ته بوتلم د کمرې دروازې کولاو کړه په هغې کې یو دوه انسانان پراته دي چې د هغوی شکلونه مسخه شوي دي. شکلونه وله الله یا د سپو یا د خرو راښکړي دي. وی زه ویرېدم. وی ما هغې نوجوان ته وی چې دا څه دي؟ وی ما ته وی چې دا زما مور پلار دی. زما دی مور پلار د الله په باره کې ګستاخي کړې وه، د الله په باره کې غلط الفاظ دا استعمال کړي. الله ته په دنیا باندې سزا واغستله، الله شکل چې دی هغه مسخه کړی دی. لیکن زما مور پلار دی، زما والدین دی، زه دې نه پیدا یم. ما له دا نه دي مناسب چې زه د دوی نه کرکه وکړم، زه د دوی نه اعراض وکړم، زه د دوی نه ډډه وکړم او د دې د خدمت نه مخ چې دی هغه واړم. په ما دا لازم دی چې زه د دې مسخه شوي شکلونو چې دی هغه خدمت هغه چې دی هغه وکړم. په دې باندې دا مقام او دا مرتبه الله پاک ماله چې دی هغه راکړی ده. مور پلار داسې یو مقام چې دی هغه لري، انسان پې د ولایت مقام ته چې دی هغه رسي. زمونږ دی بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوی دی، دوه رونه و. یو ورور به هر ټیم ذکر و اذکار عبادت کو، تلاوتونه به کول او دی بل به صرف د خپل مور خدمت کو، فرض منځ به کو، نفل عبادت ټیم به ورته نه میلاوید. یو وارې دا ورور ته آواز وشو پلان کیا وی پلانکی ته مې بخشش کړی دی او د هغه د بخشش د وجې نه ستا بخنه چې دی هغه هم کومه. او الله ته آواز کی چې ستا ګورې عبادت کولو ته، ستا عبادت ته زما ضرورت ګورې نشته. ستا ورور چې ستا نه مقام حاصل کړی دی د مور پلار په خدمت باندې دغې مقام او مرتبې را رسېدلی دی. نوجوانانو ورونو الله موږ له دا لوی نعمت راکړی دی. د چا نه به اخیستی شوي، د چا به مور مړی، د چا به پلار مړي، د چا به دواړه چې دی هغه مړي. د هغې دپاره اعمال وکړو، د هغې دپاره نوافل، د هغې دپاره د قرآن تلاوت دا ورله چې دی هغه کو هغوی ته یې بخو. او د چا چې والدین ژوندي دي د هغوی قدر احترام دا چې دی هغه وکړو.
دا غي خدمت چې دی هغه وکړو دا غي په خدمت باندې ځان